د جهالت مو چې منځونو کې اوسېږي تیارې د جهالت مو چې منځونو کې اوسېږي نفرت به مو تر هغه پورې زړونو کې اوسېږي دنیا بر آسمان کې آبادی کوي لګیا ده دنیا بر آسمان کې آبادی کوي لګیا ده افسوس پښتنو صوبلې مسرونو کې اوسېږي چاړي دي لاسونو کې په شان د کسابانو صغیر صاحب چاړي دي لاسونو کې په شان د کسابانو زمونږ قاتلان زمونږ کورونو کې اوسېږي او په ځای مو د قلم او د کتاب ټوپک ورکړی په ځای مو د قلم او د کتاب ټوپک ورکړی بچي خو منن ځکه سنګرونو کې اوسېږي چې کشر یې بې علمه سي او مشر بې اختیاره چې کشر یې بې علمه سي او مشر بې اختیاره رسم هغه کوم ازمیښتونو کې اوسېږي لکه تیر د کوټې ورورو چې واینه خرابوي لکه تیر د کوټې ورورو چې واینه خرابوي د چا یار چې بې وفا شي داسې زړه خرابوي او چې جانان مې په طرف وي زه یې څه پروا کومه چې جانان مې په طرف وي زه یې څه پروا کومه رقیب پرېږده چې غپېږي خپله خوله خرابوي او حسینان که سترګې تورې کړي خو حسن لري خیر ده حسینان که سترګې تورې کړي خو حسن لري خیر ده صوفیان خامخا سیالي کوي رانجه خرابوي او حسینان که سترګې تورې کړي خو حسن لري خیر ده صوفیان خامخا سیالي کوي رانجه خرابوي او زه ساده باده سړی یم ما ته سپینه کیسه وکړه زه ساده باده سړی یم صاغر صاحب ما ته سپینه کیسه وکړه اشارې په سترګو مه کوه باڼه خرابوي همرا صاحب وایي چې ما نه څه غواړې نصیحت رقیب ته وکړه ما نه څه غواړې نصیحت رقیب ته وکړه په بې ځایه حرکتونو مې مازغه خرابوي تل 15 وخت لمانځه کې دغه سوال کوه رسمه چې د کښلي د تا جوړو الله نه خرابوي ډېره مهرباني ډېر مننه